راځه چې تش کړو وکړو یو بل ته د زړو خبرې زما په زړه باندې انبار دي د مودو خبرې او په ما د شاتو او شکرو بارانونه وکړه ما درته غوږې ښې کوه شابه لیلو خبرې. سلامونه احترامات ملګرو، دا د سوات د سیند په غاړه ناست یو. تاسو ګورئ زما د ټولنې ملګري، زما ادبي ملګري چې زما ښی اړخ ته ناست دی عبدالکبیر عطا صاحب، او نن موږ د ښاغلي سکندر خان افق صاحب په ژوند، د دوی په شخصیت، د دوی په شعر و شاعرۍ باندې به خبرې کوو. موږ سره صادق امین ملګری هم ناست دی. نو د ټولو نه مخکې به راځو افق صاحب ته به تود هرکلی کوو. افق صاحب تاسو ته په خپرونه کې ډېر هرکلی. ډېره مهرباني، ډېره مننه دریاب صاحب، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، ډېره مننه. افق صاحب که دا راته ووایئ چې د پښتو شعر لیکل دا تاسو کله شروع کړل؟ شعر لیکل ما د 1989 کې شروع کړی وه، کله چې زه په میټرک کې وم 9 کې. د هغه وخت نه زه شعر و شاعري کوم او دې سره مې شوق دی لیک کوم. صحیح ده، صحیح ده. نو تر دې دمه تاسو کتاب چاپ دی یا ناچاپه مواد در سره څومره پراته دي؟ کتاب خو مې لاندې چاپ او د چاپ کولو په پوزیشن کې دی، او ناچاپه مواد تقریبا د 800 پورې غزلي نظمونه او سندرې وغیره زما سره شته. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. ملګرو تاسو کله د افق صاحب کلام واورئ نو یقینا کافر غزل لیکي او ډېر ښه شعر لیکي. راځو به عطا صاحب طرف ته چې هغه د سکندر خان افق صاحب په ژوند او د دوی سره چې دوی ملګرتیا ده، د دوی د شعر په اړه د دوی څه تاثرات دي. نو راځئ چې عطا صاحب له ورشو. افق صاحب خو زه ډېر د پخوا نه پېژنم، ولې چې زمونږ علاقه هم تقریبا یو و. زه به په دې کوم ځای کې چې مونږ ناست وو دې ته چې کوم دی زیارت ویلی کېږي، دلته کې زما څه دوکان و، په هغې کې هم د افق صاحب به راتللو. دغه شانته چې کوم دی مونږ پی ټي سي څه امتحان هم کورس هم کولو، نو هغه مونږ یو ځای کولو. مونږ د هغې نه خبر شو چې افق صاحب چې کوم دی شاعر دی او ښه شاعر دی. بیا دې چې کوم دی نو راللې مونږ دته دعوت ورکړو. زمونږ اواز ملکنډ ادبي ټولنه ملکنډ، لکه دا زموږ ټولنه ده، نو په دې کې چې کوم دی مونږ درته دعوت ورکړو نو دی بیا مونږ له رالې. چې رالې نو مونږ وخت په وخت په د ده کلامونه اورېدله او زمونږ به ډېر زړه کېدو چې یاره د ډېر ښه کلام دی او ډېر پکې سوس پکې دی او لکه په زړه پورې کلام دی لیکي. د هغه وخت نه تر دې دمه پورې دا شاعري هم ښه ډېره کوي او د هغې نه علاوه چې کوم دی کلام هم ښه اوږد کلام لیکي او لکه د هر طبقې ملګری هغه خوښوي. او ماشاءالله په دې وله مونږ دا دم ورکوو بار بار، او د ده په شا باندې چې کوم دی نو زمونږ مشرانو لاسونه هم ایښي دي. نو انشاءالله زما دا خپله خواهش هم دی چې یاره دې کار داسې موقع ورته جوړه شوله نو دې د خپله شاعري خامخا چاپ کړي، او که داسې څه نه وه نو مونږ دا کوشش کوو چې یاره خیر څه ده په بله طریقه به ورته چاپ کړو، په داسې دغه په ذریعه باندې که نه خپلو ملګرو څه چانده به وله وکړو، څه بل څه به وله وکړو، او یا لازمي ده چې چاپ شي. مونږ وایو چې لکه دا بهر ته راوځي او خلک یې واوري. او نو اوس مونږ نن په ده پسې راغلي یو دم دې ځایي ته. دا لکه د مینې برکت دی او د شاعرۍ برکت دی چې مونږ دلته کې په دې راتلو مجبوره کړو. نو ماشاءالله د دې شعرونه به تاسو واورئ او خوند به ترې واخلئ. ډېره مننه عطا صاحب، ډېره مننه. صادق امین طرف ته به هم راځو چې دوی هم د افق صاحب په شخصیت او د دوی په شاعرۍ باندې خبرې وکړي. خو لومبی به موږ د افق صاحب نه غزل اورو. نو افق صاحب څه مو خیال دی؟ زه به درته یو څو شعر ووایم. ارشاد. مزل مې وکړو منزل نه مومم په لار پاتې شوم، مزل مې وکړو منزل نه مومم په لار پاتې شوم، یاره خبر مې کړه پردی شومه که یار پاتې شوم. ډېر ښه دی. ځان مې بایللی و باچا ومه چې ته مې بایلې، ځان مې بایللی و باچا ومه چې ته مې بایلې، هر څه مې وبایلل له هر څه نه وزګار پاتې شوم. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. او په تا پسې په ورکو سر یم زما ورکې مرغۍ، په تا پسې په ورکو سر یم زما ورکې مرغۍ، د بیلتانه شپلونه ګورم تار تار پاتې شوم. ستا پر هر روغ شو زړه دې روغ شو بې سینګاره شولې، ستا پر هر روغ شو زړه دې روغ شو بې سینګاره شولې، زما پر هر لاینې یینې دې سینګار پاتې شو. ستا پر هر روغ شو زړه دې روغ شو بې سینګاره شولې، ستا پر هر روغ شو
زړه دې روغ شو بې سینګاره شولې زما پر هر لاینې یینې دې سینګار پاتې شو. واه واه یار ډېر ښه. مننه جي. یا خو یې سترګې نه اړېلې یا راګورې وسنه، یا خو یې سترګې نه اړېلې یا راګورې وسنه، وخت دا کم مقام شو دا د کم معیار پاتې شو. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه. او د ژوند سیلو توپانونو څانګه څانګه کړمه، د ژوند سیلو توپانونو څانګه څانګه کړمه، چرته کې سر و د وطن چرته چینار پاتې شو. ډېر ښه. او ستا د سر سوری مې د سره لاړ په سور نور شومه، ستا د سر سوری مې د سره لاړ په سور نور شومه، څومره شتمن ومه زه څومره خوار زار پاتې شوم. بیا ووایه افق صاحب. ډېره مننه جي. ستا د سر سوری مې د سره لاړ په سور نور شومه، څومره شتمن ومه زه څومره خوار زار پاتې شوم. چې د پردو غم مې په زړه نه و بېکاره ومه، چې د پردو غم مې په زړه نه و بېکاره ومه، چې د پردو غم مې په زړه شو نو د کار پاتې شو. ډېر ښه انتخاب. ډېره مننه چې د پردو غم مې په زړه نه و بېکاره ومه، چې د پردو غم مې په زړه شو نو د کار پاتې شو. او داروګان ډېرو خو پقه خوار نصیبې ومه، داروګان ډېرو خو پقه خوار نصیبې ومه، جانان چې څومره و ښایسته دومره بیمار پاتې شو. واه واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوندور ملګرو. یقینا څومره خوند چې موږ واغېستو دومره به دې تاسو هم اخیستی وي. راځو به صادق امین طرف ته. نو د دوی نه به د افق صاحب په ژوند او د دوی په شخصیت باندې د دوی تاثرات اخلو. نو تاسو او صادق امین صاحب وایي چې راځي کینی زما د خیال په ماتو شو بلو، خو شپه پې نه کوي زیال وځي کوتره جانان، چاته یې وی چې افق څوک دی زه یې څه پېژنم، خدای دا یو خبره څه وکړه کاپره جانان. افق صاحب زه تقریبا د 11 کالو نه اورمه را روان یو په یو ټولنه کې، خو څونه هم ما اورېدلی دی نو روماني رنګ په ډېر غالب دی. خدای خبر چې د زړه په دشت کې څه داسې هنګامي دي. غزل شعر د هرې طبقې شعر لیکي، د هر معیار شعر لیکي، خو روماني رنګ په ډېر غالب دی. او چې څونه کلامونه لیکي، کلامونه خو ډېر اوږدم لیکي، زما په خیال چې د 10 شعرو نه کم غزل به ورسره نه وي، خو د هغې سره سره غزل که ډېر اوږد هم شي، که دې 10 شعر هم ولیکي نو سړی به ورکوي نه. که دې 15 غزلې 10 شعر ووایي نو څوک به ورکوي نه. د په شعر کې داسې خدای پاک ولې خوږوالی ورکړی دی، د ژبې خوږوالی دی، ډېر دروند پښتون دی او ډېر ښه سړی دی، زمونږ ښه ملګری دی. او ما خو ورله څو وارې مشوره مو ورکړې ده چې هلته کتاب راټول کړه، که د انتخاب خبرې هغه به په ملګرو کړو، او د منډې ترړې چې څونه قیصه ده هغه دله غونډه زه کومه. د کتاب څونه منډه ترړه ده، ما له صرف شاعري راکړه، زما نه تیار کتاب غواړه په میاشت نیمه کې. نو انشاءالله مونږ ورسره دغه کومک ته تیار یو. هر څه دغه چې څونه سردردۍ دي دغې نه ته زړه مه وهه، مونږ تیار یو انشاءالله. زمونږ چې څونه تجربې د هغې مطابق به کتاب ښه کتاب چاپ کړو تعالی. نو الله دې توفیق ورکړي چې کتاب چاپ کړي او عوامو ته وسپاري، ځکه دا شاعري دا عوامي شعر دا د عوامو حق دی چې دا ادب ذوقه حلقو ته ورسي، دا محفوظ شي. که د ده سره پرته نو دا په خطره کې ده، دا ضایع کېدی شي. اینې ټایم د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي. نو الله دې وکړي چې افق صاحب کتاب چاپ کړي، مارکیټ ته راوځي، خلکو ته راوځي، خلک به فیصله وکړي چې افق صاحب څنګه شاعر دی انشاءالله. ډېره مننه ډېره مننه. او دا لازمي هم ده، دا خو د ولس حق دی او د دوی امانت دی چې دا تر دوی ورسي. افق صاحب څنګه چې صادق امین خبره وکړه چې روماني رنګ په ډېر غالب دی، څه وجه ده؟ نو خبره دا ده چې شاعر بلکې دا دنیا به زه تا ته دا ووایم چې دا په محبت باندې ژوندی ده، او چې چېرته محبتي نو روماني رنګ به خامخا وي. او د شاعر د بقا دپاره خو بیا رومان چې دی دا لازم او ملزوم څیز دی. صحیح صحیح. ډېره مننه ډېره مننه. که دا راته ووایې افق صاحب چې غزل خو موږ ستاسو ډېر واورېده، نظم او نثر هم لیکئ؟ په نثر کې مې لا څه تجربه نشته دی، کوشش مې نه دی کړی، او نظم خو مې لیکلي دی ډېر. نظمونه دې لیکلي؟ نظمونه مې لیکلي. صحیح صحیح. او کم شاعر خوښوئ؟ څوک خوښوئ یا د چا شاعري هم خوښېږي؟ ډېر مې رحمت شاه ساحل مې کتلی هم دی، خوښ مې هم دی، او اوس یې هم ګورم، اورم یې هم. بس دا به ته هم حمزه بابا مې هم خوښ دی، هغه شاعري هم ګورم، خو زیات ساحل صاحب ګورم. زیات ساحل صاحب ګورئ. بلکل ساحل صاحب خو زموږ د پښتنو چې کوم دی قامي شاعر دی. تا صاحب څنګه مو خوښه ده چې تاسو راسره هم کلام شریک کړئ؟ افق صاحب دا یو کلامو
دا په طرحه باندې و نو دا څه داسې وخت طرحه څه ملګرو را کړي وو نو ما پې لکه هر چا خپل په مناسب لیکل کړي نو ما پې هم خپل لیکل وکړل نو هغه لیکله طرحه داسې غوندې کې وه ستا د دې دوه سترګو دپاره یاره نو هم دغه طرحه درته وایم ستا د دې دوه سترګو دپاره یاره ستا د دې دوه سترګو دپاره یاره راغلمه ډېر په سخته لاره یاره او یریږم پټ مې که د مینې غیږ کې یریږم پټ مې که د مینې غیږ کې او د نفرتونو د خاماره یاره یریږم پټ مې کړه د مینې غیږ کې د نفرتونو د خاماره یاره او پیټې د غم را سره یو سا زر کړه پیټې د غم را سره یو سا زر کړه پرېوتې یمه د لوی باره یاره مننه او نیټه په خپله دې اوږده کېښوه نیټه په خپله دې اوږده کېښوه اوس هره ورځې ګوتې شماره یاره مننه مننه نیټه په خپله دې اوږده کېښوه اوس هره ورځې ګوتې شماره یاره او ستړی شوم چرته یې اواز دې راکړه ستړی شوم چرته یې اواز دې راکړه ستړی شوم چرته یې اواز دې راکړه نارې وهمه چې ای یاره یاره مننه او زه د سهره یم ولاړ ماښام شو زه د سهره یم ولاړ ماښام شو راځې که نه ته په دې لاره یاره مننه او هر یو ظالم مې د وطن دشمن دی هر یو ظالم مې د وطن دښمن دی ته بې ضرره یې پنکاره یاره مننه او شی دی چې مرغۍ چې چېرته شي د سیله بیله مرغۍ چې چېرته شي د سیله بیله ورکیږي موزه د قطاره یاره مرغۍ چې چېرته شي د سیله بیله ورکیږي موزه د قطاره یاره او ستا خو د سترګو د خماره یاره ستا خو د سترګو د خماره یاره ما تاس کلی دی بسیاره یاره ډېر ښه تاسو ډېر خوندور کلام وفق صاحب طرف ته بیا راځو وفق صاحب د موسیقۍ سره تر کوم حده مینه لرئ د خو به درته ووایم چې د وړوکوالي نه د پرایمري د لیول نه تر دې دمه موسیقي اورم او خوښه مې ده صحیح صحیح د چا اوازونه خوښوئ زیات مې پخوانی کم اوازونه چې وو سندرې د ګلنار بیګم خیال محمد او دغسې احمد خان هدایت الله دا اوازونه چې وو راباندې اوس هم خواږه لګي او هغه تېر وختونه رایادوي نو اورم بالکل او دغه کلامونه او دغه سندرې دغه زړېږي نه د دوی چې کوم انتخاب و د هغه اعلی معیار انتخاب و نو هغه د زړېدو نه دي راځو به صادق امین طرف ته چې دوی نه هم یو کلام واورو مننه ما خو دا تازه غزل لیکلی دی خپله مې هم دوباره نه دی کتلی چې څنګه وي خپل دی یاره خپله خو مې نه دی دا وایي چې ما د زړې مینې ارمان کوو خو مې نه که ما د زړې مینې ارمان کوو خو مې نه که څه ناسه فکر مې د ځان کوو خو مې نه که او دلته بلها ګټه بلها لارې د ډېرې ګټې دلته بلها ګټه بلها لارې د ډېرې ګټې بس خو چې ما پکې تاوان کوو نو مې نه کو او هلته چې باس د بني آدم د ارتقا کېدلو هلته چې باس د بني آدم د ارتقا کېدلو ما پکې ذکر د انسان کوو خو مې نه کو او بیا یې ټول عمر سترګې ښکته ښکته نشم لیدی بیا یې ټول عمر سترګې ښکته ښکته نشم لیدی په یو سړي مې لږ احسان کوو خو مې نه کو بیا یې ټول عمر سترګې ښکته ښکته نشم لیدی په یو سړي مې لږ احسان کوو خو مې نه کو بیا مې د زړه په للمه خیالو د غمونو د کر بیا مې د زړه په للمه خیالو د غمونو د کر د رڼو اوښ کې مې باران کوو خو مې نه کو او صادقه مینه د سپرلي په موسم ډېر مین یم صادقه مینه د سپرلي په موسم ډېر مین یم
څه مخنیوی مې د خزان کوو خو مې نه کوو. ډېره مننه. او ملګرو موږ به خپل پروګرام راغونډو هم په تلو کې به یو ځل بیا د دې ملګرو شکریا هم ادا کوم او د اوپق صاحب نه بل کلام اورو. نو تاسو او اوپق صاحب او بیا به اجازه تخلو. نو اوپق صاحب سم راوړي دي بس یو څو شعر دي نیمګړی غزل دی دا ورته وایم. موږ وایو چې سم ډېر شعرونه درنه واورو. ارشاد جي. د زړه په پولو مې ارمان لکه ریدی ولاړ دی. د زړه په پولو مې ارمان لکه ریدی ولاړ دی. که چېرته یې راشه ځي تا ته پسرلی ولاړ دی. د زړه په پولو مې ارمان لکه ریدی ولاړ دی او که چېرته یې راشه ځي تا ته پسرلی ولاړ دی. په مودو پس راله او راله وی نه پېژندم. په مودو پس راله او راله وی نه پېژندم بېرته ستنه شوه په لار کې لیونی ولاړ دی. په مودو پس راله او راله وی نه پېژندم بېرته ستنه شوه په لار کې لیونی ولاړ دی. او جانانه ستا د تندي تور خال ته مې څه کتلي. جانانه ستا د تندي تور خال ته مې څه کتلي زما د ذهن په دشتونو کشمالی ولاړ دی. ډېره مننه. زما د ذهن په دشتونو کشمالی ولاړ دی. ته مړی نه راځې تنې خو زړه مې ټق وچاودو. ته مړی نه راځې تنې خو زړه مې ټق وچاودو په هغه چوک کې څوک ستا په شان سړی ولاړ دی. ارمان د زړه د زوره پریستم غربت د ژونده. ارمان د زړه د زوره پریستم غربت د ژونده په یوه پوله راته دی په بله دی ولاړ. ډېر خوندور کلام. نور به ورته یاد نه یا به یې لیکلی نه کنې والله که زموږ زړه کېږي چې اوپق صاحب دغه شان پرېږدو. ملګرو مازدیګری دی او اوس به مونږ ستاسو نه اجازت واخلو چې په دې پولو په دې ډانګو د سیند په غاړه لږ وګرځو. وایي صاحب شاه صابر صاحب وایي چې د یار د کلي د کوڅې مازدیګر د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونې کړې لیونې مازدیګر او سم د ماښامه ته بې ونیومه تا راته کړې وې خیرې مازدیګر. او داسې نور څه شعرونه دي. خو ملګرو بل پروګرام او تر بل خپرونې خپل کوربه وقار علي شاه دریاب له ورکوي اجازت د لوی الله په امان.